اوس چرته وی هندوی وخبر و استاسو پیغمبر د شپږو کالو جنې خوخه کړه او د 9 کالو په عمر کې ځان لا واده د دنیا کې مشهور اورېدلې الکه اورېدلې مړ اولو ګستاخی دغه خبره زمون بخاری شریف لیکلې ده چا لیکلې ده چې ته ګستاخی غنې چې هندوی دا خبره وکړه ګستاخی وکړه دا ګستاخی خو ته هر ورځ طالبانو لکه دا بخاری شریف کې ته پڑھاوې 9 سنه بقاعده تا لیکلي دي ته پڑھاوې هر طالب ته وایي زه یوازې د هغې هندوی دشمن نه زه د هغه مسلمان هم دشمن یم چې هغه د هغې هندوی په مذهب باندې دې سړي چې ځان ته ملا هم وایي او ځان ته مفتي هم وایي او د الله په نبي باندې اعتراض او د نبي سلام په عمل باندې اعتراض کوي دا ویل دي چې زه په هغه هندو لعنت ویم نو تاسو سره څه دلیل دی ته یو دلیل وایا یو دلیل د قرآن نه وایا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه سنت خاصم نه مني د حدیثو نه وایا چې نکاح د صغیرې جایز نه دی د پلان کې آیت نه دا ثابت دی یا پلان کې حدیث دی یا فلان تاسو اصول داري چې موږ هغه حدیث نه منو چې کوم د قرآن خلافي د عائشہ رضی الله عنها رخصتی د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته داغه تک د 9 کالو په عمر کې دا حدیث د قرآن د کوم آیت خلاف دی مونږ ته چیلنج دی الله په توفیق سره دا ثابت کړي او کوم مناظره کول غواړي د مناظرې چیلنج دته زما دی میدان ته شد الله په فضل سره په غټ شیریم کې به مناظره کو په حجیت الحدیث او د مناظرې نه وروسته بیا مباهله کو لاس به الله ته چتو د الله نه بغواړو چې الله مونږ وایو چې استاد نبی احادیث او داغه سنت صحیحه دا حجت ته او دلیل دی او دا تا په خپل کتاب کې ویلي چې د دې پیغمبر خبرې دا حجت ته او دلیل دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او دا سنور غنایتون چې بخاری او مسلم تا ترافزیان خکاری تا ته چې ځان صرف مسلم نور کافران خکاری تا ته چې ځان صرف مسلم نور کافران خکاری پرويزي فصل ور سره ته پت جنس وختي لړ دشمن د پاک نبی د هر حدیث وختي لړ دشمن د پاک نبی د هر حدیث وختي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كفيناك المستهزئين محترم عزتمند مسلمانان ورونو سورو زمخ کې یو هندوی د نبی صلی الله علیه وسلم وشان کې دا ویلیو چې د مسلمانانو نبی د دومره خواهش پرسته والعیاذ بالله چې د 9 کالو د جنې سره وعده کړو او بیا ویل چې دا د دې په کتابونو کې بیا دا خبره داغه نه بعضی نام نهاد مسلمانانو چې هغه د مستشرقینو نه متاثر دي او دي منکرین حدیث هغه په دې خبره سره خوشاله شو او ویل چې ګوره دې هندوی کافری د نبی سلام په باره کې د الفاظ ویلا دنه ثابت شو چې زموږ په کتابونو کې د سیم مواد شته چې هغه پاکه ګستاخی د رسول الله والعیاذ بالله او دا مواد مسلمانانو مهیا کړی دي کافرو ته او هغه مسلمانانو کې امام بخاری رحمه الله امیر المؤمنین فی الحدیث داغه کتاب ډیر ټارګټ کو او تاسو ولید شو دا خو په دې بخاری شریف کې لیکلي دي چې د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام د عائشہ رضی الله عنها سره د 9 کالو په عمر کې وعده کړو چې دا عمر 9 کالو
عائشہ رضی الله عنها. نو مطلب د قائل داو چې دا مواد د ګستاخی مسلمانانو مهیا کړی اوس هغه د رسول الله سم ګستاخی کوي دا ګستاخی اصل کې د محدثینو کړی ده والعیاذ بالله. دا صرف امام بخاری ته ګستاخ ویل نه دي بلکې دا هغه ټول رواتو د حدیث ته ګستاخ ویل دي چې اکه د امام بخاری استادان دي. یو داغه محمد ابن یوسف دی، دویم داغه امام سفیان ثوری دی، دریم داغه هشام بن عروه دی، او بل داغه عروه دی، او بیا عائشہ رضی الله عنها ده چې هغه په خپل دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نکاح کړو چې زه د شپږو کالو موزه واده شوم، زه د 9 کالو. د ټولو رواتو ده ګستاخ ویل او بیا دې سړي چې ځان ته مولا وي او ځان ته مفتي وي او د الله په نبی باندې اعتراض او د نبی سلام په عمل باندې اعتراض کوي. دا ویل دي چې زه پاغه انده ولانت ویم او خلی دې ته جوړ کړی دی چې په دغه خلقم زلانت ویم چې چا د حدیث ذکر کړی والعیاذ بالله. نو اصل کې هغه هندوم ګستاخه ده او دغه نام نهاد مسلمانان چې براینام مسلمانان دي او دغه کافرونو او د مستشرقینو متاثر دي او منکرین حدیث دي، دیوم ګستاخ دي د نبی صلی الله علیه وسلم. او مسلمانانو مؤمنان او اهل سنت او هیڅ محدث د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخی نه کړي، هیڅ راوی د حدیث د نبی سم ګستاخی نه کړي، بلکې چې کوم حقیقت الامر دی او کم خبره په نفس الامر کې وا داغه بیان کړی دی. او دا د امام بخاری ذاتی خبره نه ده چې اعتراض په امام بخاری وکړي شي، بلکې دا امام بخاری په سند سره حدیث راوړی دی چې زما استاد محمد بن یوسف وی هغه وی چې ماته سفیان ثوری ویلی دی، هغه وی چې ماته هشام بن عروه ویلی، هغه وی چې ماته زما پلار عروه ویلی دی، او زما پلار عروه د عائشہ رضی الله عنها نقل کوي چې نبی سلام تزوجها وهي بنت 6 سنين وادخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9 یا ومكثت عنده 9. دا حدیث امام بخاری په سند سره راوړی. په دې کې د امام بخاری څه ګناه ده او په دې کې د امام بخاری رحم الله کوم قصور دی؟ خو لیکن اصل کې د منکرین حدیث مشن دا دی چې دسي ائمه د حدیثو د مسلمانانو په نظر کې او دسي کتابونه د علم الحدیث چې داغو درجه د الله سبحانه وتعالى په کتاب پسې دویم نمبر درجه ده، دویم نمبر مرتبه ده اصح الكتب بعد کتاب الله. دسي کتابونه د علم الحدیث د خلکو په ذهن کې معیوب کی او مشکوک وګرځي، او دغه ائمه د حدیثو دا د خلکو د لعن او د طعن او د خلکو د اعتراضاتو داغو ټارګټ کی. او دا حدیث امام بخاری نه راوړی، صرف دا خو نور محدثین هم راوړی. امام احمد بن حنبل رحم الله په خپل مسند کې، امام ابن ماجه په سنن کې، امام بخاری رحم الله په خپل صحیح کې، امام مسلم په خپل صحیح کې، او داسې نور محدثین. خو د دې خلکو هغه هدف امام بخاری ولې دی او صحیح بخاری ولې ده؟ وجه دا غدا ده چې دا د مسلمانانو هغه کتاب دی چې د مرتبه د الله د کتاب نه د الله په کتاب پسې ده او دا اصح الکتب دی. نو چې کله دا د خلکو په ذهن کې مشکوک شو، په دې کې د خلکو شک پیدا شو، بل بس کتابي چې مسلمانان به بیا پاغه اعتماد وکړي او پاغه یقین وکړي. او دا د دې په یو پټ مجلس کې دا خبره شو او هغه بیا ریکارډ کې راووته چې د ویلو د حدیث سره مقابله په دې نورو خبرو نشي کولای. د حدیث مقابله په دې وکړي چې د دې په ماخذ رد وکړي. ماخذ یې صحیح بخاری. دا خو د ټولو مسلمانانو
ماخذ دی کاغه د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي هغه اهل الحدیث دي هغه دیوبندیان دي هغه بریلیان دي او چې ځان ته مسلمانان وای نو دا غو سره به صحیح د امام بخاری رحم الله سوا د منکرین حدیث نه چې دا غو د دې سره کار نشته نو په دې سلسله کې ډېر علماء په دې باره کې خبرې وکړې او بیانات یې وکړل موږ هم دا یو سعادت ګڼو چې په دې سلسله کې یو څه خبرې ریکارډ کو او د مسلمانانو د ذهن د شک او د شوبې د لری کولو په نیت باندې او په حدیثو باندې د مسلمانانو د اعتماد پیدا کولو په نیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع په نیت باندې چند خبرې وکړې شو او مسلمانانو ته ورسي الله سبحانه وتعالى دې زمونږه نیتونه خالص کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل نبی دفاع وکړو داغه د اعمال او داغه د اقوال او داغه د افعال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثو بیا د محدثینو بیا د محدثینو د کتابونو دفاع موږ وکړو شو ټول مسلمانان هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي او دارنګ داغه مدافعین جوړ شي دا خلک چې منکرین حدیث دي دوی دا وایي چې زمونږ د نبی سم سمینه ده والله کله دیو د الله د رسول سمینه چې د دیو د الله د نبی سمینه وینو د الله د نبی په خبرو به اعتراض کوله کله دیو د محمد رسول الله سمینه وینو د نبی سلام په عمل به اعتراض کوله او د نبی سلام په سنتو به اعتراض کوله د دې چرېم مینه د محمد رسول الله سم سنشت دروغ وي او په خپل خبره کې دروغجن دي او ورو رفته رفته هغه اعتراض په قران هم کوي لکه دې کسکړی دي په قران کریم باندې اعتراضات نو منکر د حدیثو او ګستاخ د حدیثو اصل کې ګستاخ د قران دی ګستاخ د نبی دا ګستاخ د الله دی ځکه نبی خود الله سفیر دی او خود الله سبحانه وتعالى او د نور مخلوقاتو په منځ کې یو واسطه ده نو چې څوک په حدیثو اعتراض کوي د دې اعتراض اصل کې په قران دی او په الله سبحانه وتعالى دی په دې باب کې موږ لاول دا خبره ذکر کوو چې د عائشہ رضی الله عنها نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره د شپږو کالو په عمر کې او دارنګ بیا د رخصتی د 9 کالو په عمر کې دا خو په صحیح حدیثو کې راغلی او دا حدیث امام بخاری سوزه راوړی په مناقب کې راوړی او په کتاب النکاح کې راوړی سوزه راوړی باب انکاح الرجل ولده الصغار باب تزویج الاب ابنته من الامام او دا چې په نورو بابونو کې دا خبره خورسته کو چې د 9 کالو په عمر کې د جنۍ رخصتی او په 9 کالو په عمر کې جنۍ بلوغ تر رسیدل او داغه بالغ کېدل دا څه بعیده او لري خبره د عقل نه ده او د دې د فار نظیر شته د مثالونه شته او د دې د تاریخي واقعات او شواهد شته دي چې داغه نه دا ثابتېږي چې دا کېدې شي دا ممکنه ده د څه بعیده نه ده بیا هغه معاشره د عربو او داغه ابو هوا او داغه هغه زمانہ او داغه خوراکونه نو د دې وخت جنکې دا پاغو نشي قیاس کېده بلکې اوسم د سشته دي چې د څه کېدې شي اوسم شته خدا مسله رست ذکر کو اول کې دا خبره چې نکاح قبل البلوغ د بلوغ نه مخکې نکاح کېدل او بیا د جنۍ رخصتی دا جایز ده د بلوغ نه مخکې اصل کې د دې مسلې لپاره بنیاد دا مسله چې د بلوغ نه مخکې د جنۍ نکاح وکړي شي او بیا غو رخصت کړي شي او د خاون کور ته لاړ شي دا جایز ده په اسلام کې دا د قران نه ثابت ده او دا ټول فقهاو او محدثین او اهل علم دا مسله لیکلي ده چې نکاح قبل البلوغ او دارنګي د جنۍ رخصتی مخکې د بلوغ نه چې داغه بیماری نه راغلي
لکه بلوغ د زنانو د په بیماری راځي چې بیماری نه راغلی هغه رخصت کړی شو د خاون کور ته لاړ شي دا جایز ده دا د قران نه ثابت ده دلیل د قران نه یو داده آیت کریمه د سوره طلاق چې الله سبحانه وتعالى فرمایي واللائي لم يحضن دا هغه زنانو عدت الله ذکر کوي چې کوم د بیمارینا نو امید شوی دی ایسه او دا هغه جنکو عدت چې داغه حیض او بیماری نه دراغلی منه بلوغ ته نه دی رسیدلی نو د دې عدت څه د 3 میاشتې دا به 3 میاشتې تیرې 3 بیماری نه دی بلکې 3 میاشتې په دې باندې د قران کریم دا جمله چې والله لم يحزن دا صراحتا دلالت کوي هغه جنکی مراد د دین هغه جنکی دي چې داغه حیض او بیماری نه راغلی او داغه نکاح وکړي شي او بیا هغه لاړ شي د خوندانو کورونو ته هغه ول طلاق ورکړي دا په اسلام کې جائز ده او دا د قران د دیت ثابتېږي لم يحزن کې لم د پاره د جحد ده په مضارع داخل ده او لم چې په مضارع داخل شي نو معنی به د ماضی کې دي شي نو معنی دا ده چې د دې بیماری نه دراغلي لم د پاره د جحد او د انکار د دې بیماری نه دراغلي ولی نه دراغلي د وجه د ورکوټوالي ده دلته تاسو ټول تفسیرونه وګورئ تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی تفسیر د امام ابن جریر رحمه الله المحرر الوجیز ابن عطیه رحمه الله جلالین معالم التنزیل د امام بغوی او داسې نور تفاسیر اردو تفسیرونه وګورئ او دارنګ صحیح امام بخاری چې پاک امام بخاری دا باب راوړی باب انکاح الرجل ولده الصغار یا ولده الصغار لقوله تعالى واللائي لم يحزن سړی خپل یو وړلور په نکاح ورکی نو دا جایز ده لقوله تعالى واللائي لم يحزن ځکه چې دلته د عدت ذکر دی د طلاق ذکر دی او طلاق بعد النکاح طلاق بعد النکاح نو معلومه شو چې د نکاح شوی د دې جنې وړي او دا رخصت شوی دا بیا ول طلاق ورکړی شوی او دا بلوغ ته نه رسیدلی حیض نه دراغلی دا د امام بخاری استنباط او د امام بخاری رحم الله استدلال د دې آیت نو امام بخاری غونډه محدث د امام ابن کثیر رحم الله غونډه مفسر د امام ابن جریر غونډه مفسر د قرطبی غونډه مفسر دار المحرر الوجیز ابن عطیه غونډه مفسر او د دې امام رازی په عقیده کې چې د دې منکرین او د نفات او د صفاتو امام دی او د ماتوریدیو امام دی او د اشاعره امام رازی وګوره په تفسیر کبیر کې امام رازی د دې لاندې لیکلي روایت راوړل او پاکي دای لیکلي دي چې د کې عدت د صغیری ذکر دی دا د صغیری عدت دی چې هغه دغه نکاح شو دی به ول طلاق ورکړي نو دا ټول مفسرین او محدثین د دې دا مطلب علي چې حیض نه دراغله منه بلوغ ته نه رسیدل او دا صاحب دی وی چې دا د ټول مفسرین خطا شوی او بعض محتاط مفسرین دي چې هغه د دې دا معنی کوي چې دا بالغ دي خو حیض نه راغلي څه د بیماری دی وجه نو موږ دنه درخواست کوو چې هغه محتاط مفسر څوک دی نو میواله هغه ته یو ک غلام احمد پرویز دی او ک بل مستشرق دی او بل منکر حدیث دی دا غنوم تواله چې موږ هغه محتاط مفسر پیژنو اکم محتاط مفسر دی هغه ته چې تفسیر به راي کې کني مفسرین خدا دي او مسلمانان دي د دې تفاسیر راوالي ودي ګوري چې والله لم يحزن مراد څوک دي بالغ زنانه دي چې بیماری د سعلت د وجه نه راغلي او کنه د دې مراد وړي دي
وړي جنکی دي دا ټول مفسرین لیکي چې د دې مراد وړي جنکی دي والله لم يحزن او دلیل په حدیث د عائشہ رضی الله عنها د امام بخاری راوړی چې نبی صلی الله علیه وسلم د سره نکاح کو د شپږو کالو او دا ابوبکر رضی الله عنه په نکاح باندې نبی سم ته ورکړ باب انکاح الرجل ولده الصغار نو ابوبکر رضی الله عنه دا په نکاح باندې نبی سم ته ورکړ پلار ورکړی پلار دا کول شي چې وړه جنې چاته په نکاح ورکړي دا کول شي او قبل البلوغ دا غیر رخصتی هم جایز ده لکه د دې ایت ثابتي دا حدیث په دلیل او حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې د امام بخاری د استنباط حسن ویله و دا ډېر ښه استنباط کړي خلیل احمد سهارنپوری رحم الله په حاشیه د صحیح بخاری کې د استنباط حسن ویله هغه د حافظ صاحب قول نقل کړي علامه بدر الدین عینی شارح د صحیح بخاری هغه وی چې د دې مراد وړي جنکی دي چې بلوغ ته نه رسیدلی هغه فرمای علامه بدر الدین عینی وی باب راوړي باب انکاح الرجل ولده الصغار د امام بخاری دا باب بیا امام بخاری وی لقوله تعالی والله لم يحزن فجعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ امام بخاری وی چې ګوره الله د دې عدت 3 میاشتې وګرځو قبل البلوغ باندې بلوغ ته نظر رسیدل بدر الدین عینی سے فرمائی دا حنفی عالم دے شارح دے سی بخاری و ذکر قوله تعالی والله لم يحزن الى اخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير بيانه ان الله تعالى لما جعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله چې د بلوغ نه مخکې داسې وړجې نه په نکاح سره ورکول دا جایز دي دا د علامه بدر الدین عینی قول دارنګ حافظ صاحب هغه ما مخکې ویل چې هغه دا ډېر ښه استنباط کړی امام بخاری ډېر ښه استنباط کړی دغه خبره علامه قسطلانی په ارشاد الساری کې لیکلې په ارشاد الساری کې باب انکاح الرجل ولده الصغار هغه باب راوړي بیا فرمایي والله لم يحزن اي من الصغار فجعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ فدل على ان نکاحها قبل البلوغ جائز دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې نکاح قبل البلوغ جائز دی دا علامه قسطلانی وایي دغه خبره علامه کرمانی لیکلي الکواکب الدراری کې او ټول شارحین د صحیح بخاری د امام بخاری رحم الله استنباط او استدلال او شراح د صحیح بخاری هغه په امام بخاری اعتراض نه کوي بلکې د امام بخاری د استنباط او استدلال ته خاص استدلال وي او ټول مفسرین د قران کریم چې کوم مفسرین دي هغه وایي چې د دې مراد هغه نابالغ جنکی دي چې هغه په نکاح ورکړي شي اوس د دې ټولو په مقابله کې یو داسې سړی چې قرآن هم غلط وي او عربي هم غلط وي او هغه وایي چې زه محتاط مفسر یم یا بل محتاط مفسر لیکلي نو زما عزتمندو دا به داسې لکه د نور مخې ته چې سړی یو شمع بلی د نور مخې ته د شمعې هېڅ حیثیت نشته زمونږ په نظر کې د داسې سړي هېڅ حیثیت او هېڅ اعتبار د هغه خبر لنشته چې هغه د ټولو محدثینو د ټولو مفسرینو ته وایي چې دوی خطا شوي دي بعضې محتاطو دا خبره لیکلې ما تاسو ویل چې هغه محتاط څوک دی موږ ته دې راوښیي دویم دا ده علی سبیل التسلیم که دی وایي چې د لم یحز نه معنی دا ده چې دا جنۍ بالغه ده خو لیکن د بیماری د وجې نه بیماری نه راځي څه علت د وجې نه نو بیا هم د دنه نکاح قبل البلوغ ثابتېږي په دې طریقه چې لم یحزن کې عموم دی د دلاندې یو
هغه دي چې داغي بیماری نه راغلی. دویم هغه زنانه دي چې داغو بیماری د سو وجه نه ناراضي، مثلا بالغې لکه دې چې وي. او دریم دا د ټول عمر بیماری ناراضي. دا درې افراد دي د لم يحز نه. دا لفظ په اعتبار د خپل عموم سره دی اول قسم ته شامل دی چې داغه بیماری ناراضي د وجه د عدم بلوغ نه او د وجه د ورکوټوالي نه. نو به بیا څنګه وباسي؟ نو بیا نکاح قبل البلوغ ثابت شي. او به دې عجیب خبره کوي، وای د دې آیت کریمه مناسبت وای د ترجمه الباب سره نشته او دا د کمزوري ده. خپل حماقت او خپل ناپوهي په امام بخاری ورچه ته نه پوهیږي. نو امام بخاری ته د کمزوري نسبت کې ته امام بخاری د تراجمونه او داغه د کتاب په تراجمو ته پوهیږي. د غټ غټ محدثین حیران دي. حافظ ابن حجر غونته محدث او د بدر الدین عینی غونته او د نور کرمانی غونته او نور چې شراح د صحیح بخاری دي هغه د تراجمو ته حیران دي او داغه توجیهات کوي چې د امام بخاری کې دې چې غرض د دې ترجمه الباب نه دای او چې څوک صحیح بخاری وي د صحیح بخاری نه څوک واقفي. نو خپل ناپوهی ته په امام بخاری ورچه ته نه پوهیږي. اصل کې امام بخاری رحم الله ډېر ښه پوهیږي او استدلال د دې نه کړو. یوازې امام بخاری نه کړو بلکې ټول مفسرینو او نور محدثینو هم کړی. بیا ورپسې چې حدیث د عائشہ رضی الله عنها راوړل هغه بالکل د باب سره مناسب او هغه مطابق او آیت کریمه د باب سره مطابق. د آیت مطابقت شته او د حدیث مطابقت شته. دا عدم مطابقت قول او خبره کول او امام بخاری ته د کمزوري نسبت کول دا د خپل حماقت اظهار دی، د خپل جهل اظهار دی. د دې نه بل څه نه دي. څوک چې په امام بخاری غوندې سړي باندې اعتراض کوي او د خپل حماقت اظهار کوي کنه خلکو ته چې لکه زه ناپوه یم زه جاهل. بیا مخکې مون خبرو کړ چې نکاح قبل البلوغ دا جایز. دا یوازې امام بخاری رحم الله دا مثلا نه بیان کړی بلکې ټول فقه د مذاهب اربعه ټول فقه د مذاهب اربعه او ټول فقهاو سره د امام ابن حزم رحم الله نه د ټول لیکل دي چې پلار خپل لور مخکې د بلوغ نه ورکول شي. لکه عائشہ رضی الله عنها چې ابوبکر رضی الله عنه ورکړ. دا وګوره مغنی د ابن قدامه رحم الله المغنی د امام ابن قدامه نهم جلد او 398 صفحه ده. هغه وی و اذا زوج الرجل ابنته البكرة فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان نكاح ابي ابنته البكرة الصغيرة جائز. په دې باندې اجماع شوی دا چې د چا نه مونږه کم اهل علم چې دا غوونه مونږه نقل کو چې پلار خپل وړجنی دا په نکاح ورکې دا جایز ده. بیا وی وقد دل على جواز تجويز الصغيرة قول الله تعالى واللائي يحزن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحزن. آیت کریمه په المغنی کې راوړل. امام ابن قدامه رحم الله د دې مسلې لپاره استدلال د آیت نه کړی چې پلار خپل لور نابالغه د په نکاح ورکولې شو د نابالغه نکاح جایز دی. حافظ ابن حزم رحم الله امام ابن حزم په المحلا کې په نهم جلد او 18 صفحه کې همدغه مسله راوړي او بیا په دغه صفحه کې حدیث د عائشہ رضی الله عنها راوړي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غسر نکاح کو د شپږو میاشتو په عمر کې د شپږو کالو په عمر کې او د 9 کالو په عمر کې دا غرستي وشو. پلار خپل وړلور د په نکاح ورکول شي. صاحب هدايه چې کوم په فقه حنفي کې معروف کتاب دی هغه لیکي ويجوز نکاح الصغيره ويجوز نکاح الصغير والصغيره اذا زوجها الولي بكرا كانت الصغيره او سيبه. بكرا كانت الصغيره او سيبه. وی جائز دی نکاح د صغیر او د صغیره اذا زوجهما الولي چې کله
د دې صغیر یا د صغیرې نکاح ولیو کی او دا صغیره باکره یو که صحیح وي. شارح د هدایه علامه ابن الحمام مشهور صاحب د فتح القدیر هغه وی لقوله تعالی والله لم يحز د وجه د دې قول د الله نه چې الله فرمایلی دي هغه جنہ کی چې داغي بیماری نه دراغلي ورته د دې نه استدلال کوي په جواز د نکاح د صغیری باندې دا ابن الحمام. نو بیا فرمای وی فاثبت العده للصغيره وهو فرع تصور نکاحها شرعا ور الله عدت ثابت کړی د صغیرې د پاره چې کله غته طلاق ورکړي شي او دا فرع د تصور د نکاح دغه د شرعا. وسوای ابن الحمام خطا شک حق د ورسه او صاحب هدايه خطا شوی دا خو وای کنه دخلي نو بس چې خلک در سره سکی. هغه امام بخاری مظلوم مندله چې په امام بخاری باندې دا سر راځي او صحیح بخاری کې دا چل دی دا چل دی هدايه نوم والا چې دا احناف در سره سکی او دا علما در سره سکی چې چا د هدايه سبینه د محبت ته او د ابن الحمام نوم والو د فتح القدیر نوم والا او برازي په کمزوري زماتي دا امام بخاری دی مظلوم مندل دا په وخت کې ستاغوندې بدعتیانو د امام بخاری سره دښمنی و او سم د اهل بدع د امام بخاری سره دښمنی دا او د دې کتاب سره دښمنی. دارنګ المجموع شرح د مهذب کې امام نووي رحم الله دا ولسم جز او نا د فتح القدیر صفحه واوره فتح القدیر دریم جز او 172 صفحه او المجموع شرح د مهذب کوم چې تصنیف د امام نووي رحم الله پاکي ولسم جز او 177 الت امام نووي لیکل دی په دې مسله کې هیڅ خلاف نشته چې نه د نابالغ نکاح وکړي چې پلار هغه په نکاح سره ورکی په دې کې هیڅ خلاف ته چا نشته سوا د منکرین حدیث. او مخکې د ابن المنذر رحم الله قول ذکر شي چې هغه په دې اجماع ده المغنینا. دارنګ په نورو کتابونو د فقہ کې او د نورو فقهاو په فقہ کې او د نورو مذاهب فقهاو ټول دا مسله لیکل دا او دا بل اتفاقی مسله. بعض علماء چند کسانو یو کس دو ویلیو چې د نابالغ نکاح نه دی جایز نو دلته محدثین ټول لیکي چې دا پاغي باندې رد دی مفسرین ټول لیکي چې دا پاغي رد دی فقها ټول لیکي چې دا پاغي رد دی کاغو دا قول دی نو دا قول د ایت نوم خلاف او د حدیث نوم خلاف. بار صورت نکاح د وړي جنې دا جایز دی او دا غو رخصتی هم جایز دی ځکه چې د ایت کې دا عدت ذکر دی او دا عدت دا فرع د تصور د نکاح دغه د شرعن لکه څنګه چې ابن الحمام وایي. د قران کریم بل آیت چې هغه دلیل دی په نکاح د صغیره او د وړي جنې قبل البلوغ هغه د آیت کریمه دی چې الله سبحانه و تعالی محرمات ذکر کړی دي په قران کریم کې بیا څه فرمایي وحل لكم ما وراء ذلكم د دین علاوه سچ دی هغه تاسو ته حلال دي نو په دې کې وړه جنیم داخله ده چې هغه سره نکاح وکړي شي دا په اعتبار د خپل عموم سره هغه صغیره ته هم دایت شامل دي. دارنګ سورې نور کې الله څه فرمایي وانکحوا الايام منکم ایاما جمع د ایم هغه ته وی چې خاونې نه یا سړی خزینه نو کوم جنې چې وړه ده او خاونې نشته الله سبحانه وتعالى فرمایي په نکاح ورکول شي. دا آیت د دې دلیل د قران کریم نه دا مسله ثابته ده دا حدیثونه ثابته ده د فقهاو د اقوالونو ثابته ده او په دې اجماع ده او په اهل سنت والجماعت کې د دې خلاف هیڅ څوک نشته سوا د خلکو چې هغه د حدیث انکار کوي. پاتې شستا دا اعتراض چې ته والله لم يحزن کې خو دا خو د 2 کالو جنې ته هم به شاملېږي او د 1 کال او د 1.5 کال جنې ته هم دا شاملېږي ولې دا غم بیماری نه راځي ولې دا غسره مباشرت به جایز وي دا خو هغه ته هم شامل شي. دا اعتراض ته په الله کې ځکه خو مونږ وایو چې منکر د حدیثو دا منکر د قران او معترض په احادیثو دا معترض علی الله دی او دا حدیثو سره استهزاء کون کې دی استهزاء په الله پوری کوي دا خو الله ویلی دی چې والله لم يحزن او مفسرین دا مطلب بیان کړ او ته چې نه دا خو د 1 کال او د 2 کالو
هغه ته هم شامل دي. نو ولې دا هغه رخصتي جایز دی؟ اصل کې عرف ته وګوره، په عرف کې د کال او د یو نیم کال د جنې رخصتي نه کیږي، د 9 کالو شوی ده. لکه عاشر ذی الحجه رخصتي شوی ده، او د عاشر ذی الحجه نه علاوه د نور زنانو دغه ودونه شوی دي د 9 کالو په عمر کې، او دغه بیماری راغلی دي، او دغه بچی شوی دي د 10 کالو په عمر کې. 9 کالو په عمر کې دغه بیماری او بیا حمل، او د 10 کالو په عمر کې دغه بچی شوی دي. لکه دا رسته وي، دا په عرف د مسلمانانو کې دا ثابت ده، او دا نه ده ثابت چې د کال او د نیم کال جنې چا واده کړي او هغه کورته بولی دی نیم کال هغه بغیق 2 کال پورې هغه پیس کی، نو څنګه به دا په نکاح کړی شو، دا به رخصت کړی شي د کور؟ دا چې عقل مني، ستا عقل دومره کار نه کوي. عرف ته مسلمانانو ته وګوره، او دارنګ مخکې تاریخ ته وګوره، او د دې هغه کم چې شواهد دی هغه ته وګوره، مثالونو ته وګوره. د دې نه دا ثابتېږي چې د کال او د یو نیم کال جنې هغه څوک نه ودی، ها په نکاح ورکول شي، عقد کې دی شي، ولیکن رخصتي د هغه د کال او د یو نیم کال او د 2 کالو په عمر کې دا چرته نشي کېدی، دا نه ده شوی. او د 9 کالو په وخت کې شوی د لکه د عاشر ذی الحجه، او د 9 کالو په عمر کې صرف رخصتي نه بلکې د عاشر ذی الحجه هغه د 9 کالو په عمر کې دغه عمر کې جنکۍ هغه بلوغ تم رسیدلی دي، د 9 کالو په عمر کې دا ثابت ده. نو بهر صورت دا اعتراض دی په قران کریم دی، او په الله سبحانه و تعالی دا اعتراض دی. دا اعتراض په موږ نه دی، موږ ته هیڅ نقصان نشي رسولی، بلکې دا اعتراض ته په الله سبحانه و تعالی کې. بیا دا خبره چې دیو دې خبرې له هوا ور کوي، لکه څنګه چې د غیندوی ویلي چې د دیو د مسلمانانو نبی د 9 کالو په عمر کې د جنې سره واده کړی، او دی وایي چې ګوره دا خو په صحیح بخاری کې غلطی ده، او دا حدیث غلط ده، او دا خطا ده. او موږ ویل چې په صحیح بخاری کې غلطی او خطا شته، ته که نر وې نو تا به د هغه جواب کړی وي، نو ته راولګې دي. او د مسلمانانو هغه کتاب چې هغه د مسلمانانو متفق کتاب دی، او اصح الكتب بعد کتاب الله دی، او د ټولو مسلمانانو په هغه باندې یو ښه اعتماد دی، تراله او په هغه د اعتراضات شروع کړ. او پوهېږي نه د عاشر ذی الحجه سره د 9 کالو په عمر کې واده د نبی سلام شوی دی. نو اول خدا وره نکاح صرف د دې لپاره نه چې داغه نه مخ کې دی خامخ داغه سره د مباشرت او جما وشي، دا د دې لپاره نه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خواهش پرست او دومره د خواهشاتو پوره کوونکی نبی نو چې هغه دا کار دی د لپاره کړی. دا د عمدۃ القاری کې وګوره، پاکه د لیکلي دي چې څوک وایي چې د نکاح د لپاره خامخ دا ضروری ده، دا خبره خطا ده، بلکې نکاح د نورو اغراض لپاره جنې و د ولو د غرو ستې د نورو اغراض لپاره هم کې دي، خدمت لپاره کې دي شي، دارنګ یو تعاون لپاره کې دي شي، یو خو معاشره تشکیلول دغه لپاره کې دي شي، دغه نور اغراض او نور حکم هم شته. خو کذا دا د دې لپاره شو چې دغه سره مباشرت دا دی وکړي شي، بالکل کې دي شي. مراهقه چې مراهقه چې بلوغ ته نه رسیدلی هغه واده کړی شي، دغه سره نزدېکت او مباشرت کې دي شي. او د 9 کالو په عمر کې د جنکو بیماری راغلی دی، او داغه 10 کالو په عمر کې داغه بچی شوی دی. دا وګوره صحیح بخاری کې کدا باب د چرته ویلی او د نظر نه دي تیر شوی، دا کتاب الشهادات ده، باب ده باب بلوغ الصبيان و شهادتهم. امام بخاری ذکر کی بلوغ د ماشومان او داغو شهادت او داغو گواهی، بیا وروسته د زنانو د بلوغ تذکرہ کوي او بلوغ النساء. د دې باب لاندې امام بخاری راوړي وقال مغیرته
احتلمت وانا ابن 12 سنه. مغیره وی دا غټ فقيه دی، وی زه بلوغ ته رسیدلم زه د 12 کالو په عمر کې الک بلوغ ته رسیدلم. بیا وروسته امام بخاری فرمایي وی و بلوغ النساء الى الحيض، بلوغ د زنانو الى الحيض معنا دا ده چې بلوغ د زنانو په حیض سره راځي. او بیا د آیت کریمه ال تر راوړل دي چې والله یئسن من المحیض من نسائکم، دا آیت راوړل دی. باب کې رست امام بخاری یو قول راوړي وی وقال الحسن بن صالح، حسن ابن صالح ویلی دام یو لوی عالم دی کوفی عابد دی، فرمایي و ادرکت جارة لنا جده بنت 21، یو زنانه وا شاغه نیا ګرځېدلې و، جاره و زمونږ چاغه نیا ګرځېدلې و، او عمر د 20 کالو، د 20 کالو په عمر کې زنانه نیا ګرځېدلې ده. دا باب وګوره په صحیح بخاری کې او دا مطالعه. حسن ابن صالح وی ادرکت جارة لنا جدة بنت 21، لا جدة منصوب ده بنا بر بدلیت او بنت 21 دول صفت ده. وی مونږه مندلې وی او جارخ بلا چاغه نیا ګرځېدلې و د 20 کالو، د 20 کالو په وخت کې څنګه نیا ګرځېدلې و، هغه داسې ګرځېدلې و چې د 9 کالو په وخت کې عمر کې داغه بیماری وشو، یعنی حمل وشو. د 10 کالو په عمر کې داغه لور وشو، او بیا دغه لور چې داغه سره هم دسي وشو چې داغه د 9 کالو په عمر کې داغه بیماری او د 10 کالو په عمر کې بیا داغه بچي وشو. د 20 کالو په عمر کې دا جنې نیا وګرځیدا. دا شته په تاریخ کې دسي، دا څه بعید نه ده. په عشر ذلنا اعتراض مکوا، بلکې دا وګوره د حسن ابن صالح قول ادرکت جارة لنا جده بنت 21. دا صحیح بخاری سره د شرح د ارشاد السارینا دا جلد او شپغم او صفحه دا 120 باب بلوغ الصبيان و شهادتهم، او دا قول د حسن ابن صالح دا په 121 صفحه کې. بیا د امام شافعی رحم الله قول ذکر کړی دی علامه قسطلانی، هغه وایي چې ډېر زر چې ما اوریدل دي چې زنانه داغي بیماری راځي، نو هغه زنانه د تهامه دي، د تهامه د مکه مکرمه او د دې علاقو زنانه یحزن ل9 سنین، هغه بیماری ته رسید 9 کالو په عمر کې. دا د امام شافعی قول دی. او امام شافعی ویلی دي چې ما یو زنانه لیدلې و چې هغه نیا ګرځېدلې و د 20 کالو په عمر کې، او پاغه بیماری راغله د 9 کالو په عمر کې، د 20 کالو په عمر کې نیا او د 9 کالو په عمر کې داغه بیماری راغله و، او داغه چې بیا لور وشو، نو داغه د 10 کالو په عمر کې داغه لور وشو، او چې کله لور وشو نو داغه سره هم د سی وشو. دا امام شافعی رحم الله وایي، او دا قول علامه بدر الدین عینی په عمدۃ القاری کې هم نقل کړي د امام شافعی رحم الله دا قول، او دارنګ امام قسطلانی رحم الله پر ارشاد الساری کې د امام شافعی رحم الله فرمایي واعجل ما سمعت من النساء يحزن نساء تهامه يحزن ل9 سنين. وقال اذا انه راى جده بنت 21 سنه وانها حازت لاستكمال 9 سنين ووضعت بنتا لاستكمال 10 ووقع لبنتها مثل ذلك. دا په تاریخ کې دا شته ده، دا څه بعیده خبره نه ده. د دین علاوه په تاریخ کې د دې نور شواهد وګوره. دا په تاریخ کې د دې نور شواهد
هشام بن عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح کړی دی او د عمر 9 کالو په عمر کې و. الضعفاء د عقیلی الکامل د امام ابن عدی رحمه الله تاریخ بغداد. هشام بن عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح کړی او د عمر د 9 کالو. الضعفاء د امام عقیلی او دارنګ الکامل د ابن عدی شپږم جلد 103 صفحه او تاریخ بغداد اول جلد 222. بل حواله واورا عبد الله ابن صالح وی زمون په گاون کې او زنانه داغه حملوش او هغه د 9 کالو او ماته یو سړي ویله چې زمام لور هغه حامله ده او هغه د 10 کالو عمر په عمر کې ده. الکامل د ابن عدی 226 لورم جلد. ماویه رضی الله عنه خپل لور هندا د ورکړې و هغه د 9 کالو په عمر کې و. د عبد الله ابن عامر سره دغه نکاح کړو. تاریخ دمشق. ابو عاصم النبیل وی زما مور دا پیدا شو په 110 سنه هجری کې او زه بیا پیدا شوم په 122 کې. دا وګوره اسیر د امام زاهبی رحمه الله. نو ګوره د بچی پیدا شو یعنی د 12 کالو په عمر داغه کې. نو معلومه شو چې داغه نکاح دا په لسمی ولسم شوی چې داغه 12 کال عمر نو بچی پیدا شو. نو نکاح کله وشو او یا په لسم کال شو یا په ولسم شو. دارنګ مثال وګوره عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د خپل پلار نه وای یولس کاله کشور یولس کاله. دا خبره په تذکرۃ الحفاظ کې امام زاهبی لیکلی چې عبد الله ابن عمر د خپل پلار نه یولس کاله کشور او دا علامه قسطلانی پر ارشاد الساری کې دا خبره لیکلی. نو د یولس کالو د پلار نه کشرو نو د پلار به څومره عمر او په څومره عمر کې باغ واده کړی چې دغه نه یولس کاله کشر. د دې شواهدونه دا ثابتېږي چې د 9 کالو په عمر کې جنې باقاعده دغه بیماری راتلی شي. بلکې اوس هم شته پروس کلمات یو کس ویله دا خبره یو عالم راته ویله بالکل زموږ په خاندان کې دا شوې ده چې د لسم کال کې او د لسم کال په عمر کې جنکی چې دي داغي بیماری راغلی. دا په عائشہ رضی الله عنها باندې د اعتراض دستا بیزیده بلکې دغه تاریخي واقعات وګوره چې یوم د حسن بن صالح قول ذکر کړه د صحیح بخاری نه د مغیره قول چاغوي زه 12 کالو عمر کې بلوغ ته ورسېدم او د هشام بن عروه نکاح د فاطمه بنت منذر سره د عبد الله بن صالح قول چاغوي زوم په گاون کې زنانه حامله شو د 9 کالو اما ته ویل چې مالور هغه حامله شو د 10 کالو ده. د معاویه په لور ورکول هندا چې دا د 9 کالو په عمر کې د عبد الله بن عامر سره دغه نکاح. ابو عاصم النبیل وی چې زما مور د په یوصل لسنه هجری کې پیدا شو او زه پیدا شوم په 122 کې او د 12 کالو په عمر کې داغه 12 کال عمر د مور چې د پیدا شو. معلومه شو چې داغه نکاح په لسم یو لسم کال شو. او دارنګ د عبد الله بن عمر رضی الله عنه د خپل پلار نه یو لس کال کشر کېدل. دا د دې خبرې دلیل دی قوي چې الکان او جنکی په داسې عمر کې بلوغ ته رسیدي شي. دا بعید نه ده او د عائشہ رضی الله عنها دا واقع هم دسه ده. نو تاسو څه دلیل دی؟ ته یو دلیل وایا، یو دلیل د قران نه وایا، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه سنت خاصم نه مني، د حدیث نه وایا چې نکاح صغیری جایز نه دی. د پلان کې آیت نه دا ثابت دی یا پلان کې حدیث ده یا پلان کې فقيه ویلي، پلان کې عالم ویلي، پلان کې محدث ویلي او یا په دې عمر کې زنانه بلوغ ته نشي رسیدي. کته سره د دلیل نه پیش او تاسو اصول دادي چې مونږ هغه حدیث نه منو چې کوم د قران خلافي. تاسو اصول دادي چې مونږ هغه حدیث نه منو چې کوم د قران خلافي. د عائشہ رضی الله عنها رخصتی د نبی صلی الله علیه وسلم کورته داغه تک د 9 کال په عمر کې دا حدیث د قران د کوم ایت خلاف دی. مونږ ته چیلنج دی، الله په توفیق سره دا ثابت کړي.
او که مناظره کول غواړي د مناظرې چلن دته زما دی میدان تشد الله په فضل سره په غټ شیرم کې به مناظره کو په حجیت الحدیث او د مناظرې نه وروسته بیا مباهله کو لاس به الله ته چته د الله نه بغواړو چې الله مونږ وایو چې استاد نبی احادیث او داغه سنت صحیحه دا حجت ته او دلیل دی او دا تا په خپل کتاب کې ویلي چې د دې پیغمبر خبرې دا حجت ته او دلیل دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او دا سنور غنه ایتونه قل ان کنتم تحبون الله او منکرین حدیث وای چې نه د دې پیغمبر د خبرو هیڅ اهمیت او هیڅ حیثیت نشته نو الله په دې دوه ډلو کې چې کم دروغجنی الله ته رسوا کی وای شرمه هلاک کی هدایت تو کې او که هدایت په تقدیر کې نه الله سبحانه و تعالی ته د دنیا د مخ نه پناه کی چې دا امت مسلمه دغه د شر نه او دغه د ضرر نه محفوظ شي مونږ خدا وایو نو تمات دا وخی چې دا واقعه او دا حدیث د عائشہ رضی الله عنها د نکاح دا د قران د کوم ایت نه خلاف او دا د عقل نه خلاف دی دا راته مخیر ځکه ما ته هغه تاریخي واقعات ذکر کړه چې دا څه شوی دی چې د 9 کالو په عمر کې د زنانو بیماری راغلی دا او د 10 کالو په عمر کې دغه بچی شوی او د 20 کالو په عمر کې هغه نیاګانې ګرځېدلې دا عائشہ رضی الله عنها نکاح خو دینه بعید نه دی دا نه د عقل خلاف ده او نه د نقل خلاف ده او نه د قران خلاف ده بلکې قران نه د دې اثبات کیږي او د حدیثونو د دې اثبات کیږي او د فقهاو د اقوالونو دا سه ماشومه نکاح کې دي شو دا غو رخصتی کې دي شي چې بیا غل کله طلاق ورکړي شي نو دا عیدت به هغه درې میاشتې بیماری بنی بلکې درې میاشتې به چې بیماری لا راغلي نه ده حیض لا راغلي نه بار صورت دا چند خبرې مو وکړي دا الله سبحانه و تعالی د دین او د نبی سلام د دفاع او داغه د حدیثو د دفاع په نیت باندې الله سبحانه و تعالی نه غواړو چې زمونږ دا خبرې په دې کې د الله اخلاص پیدا کړي او الله دې زمونږ په دې باندې راضي شي او څوک چې په حدیثو حمله کوي او د نبی سلام په سنتو په اقوال او په افعال باندې حمله کوي او د محدثینو په مساعیو باندې او د محدثینو په خدماتو باندې د الله په فضل سره د امت کې د څه خلک شته چې هغه ژوندۍ هغه به دغه جوابات کوي او مسلمانانو ته به دا خبره واضح کوي چې څوک چې د اعتراضات کوي د اسلام دشمنان دي د اسلام خیرخوانه دي او د یو ملګری لیکلي چې د عبارتي غلطیانه خو دا دي چې د قران د آیت چې وایي نو فعدتهن 3 اشهر نو دا د سیده فعدتهن 3 اشهر نه دارنګ کله ماضی مرفوع وي حال دا چې مضارع مرفوعي ماضی نه مرفوع هغه مبني بر فتحه کله د سی عبارتونه وي خو بار صورت هغه موږ د جبه دا دغه وګڼو چې رضا سبقت لسانی ته شو د سی غلطیانې کې دي شي خدا کمی چې د علمي غلطیانې دي او د علمي خطایانې دي او د خدید دانستا په اسلام باندې او په حدیث باندې حمله کوي الله سبحانه و تعالی دې د شر او د ضرر نه ټول امت مسلمه محفوظ کی او د ټول منکرین حدیث د شر نه دی الله سبحانه و تعالی امت مسلمه او د ټولو د اسلام د دشمنانو د امت مسلمه د الله حفاظت کوي او الله دې زموږ هغه عقاید چې هغه متفق عقاید دي د مسلمانانو چې پاکي د هیڅ اختلاف نشته الله سبحانه و تعالی دا غو حفاظت کوي زموږ د ایمانونو او ټول مسلمانانو د ایمانونو د دین حفاظت الله وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی